د لوی او بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلې نامه موږ د ګرامر د درسونو یوه لړۍ پیل کړې. د ګرامر نن لومړنی درس دی. پر عمومیاتو بحث کوو. لومړی لوست. تاسو به په دې لوست کې په لاندې مفاهیمو پوه شئ. د دې کتاب په هدف به وپوهیږئ، ګرامر به وپېژنئ او ځینې مهم ژبني مفاهیم وپېژنئ. هدف: دا کتاب یوازې یو هدف لري، هغه دا دی چې زده کوونکو ته پښتو ګرامر وروښيي. په زده کوونکو کې دوه کسان راځي. هغه کسان چې پښتو یې زده ده خو غواړي چې پښتو ګرامر ووایي، او هغه کسان چې غواړي پښتو زده کړي. دا کتاب هغو لیکوالو او رسنیو ته هم ډېر ګټه ور دی چې غواړي معیاري پښتو ولیکي. نو مخکې له دې چې ګرامر ته ننوځو، راځئ چې ځینې مهم ژبني مفاهیم تر نظر تیر کړو. اول، ژبه. ژبه د خبرو اترو وسیله ده. که تاسو له کوم چا سره مخامخ یا پر موبایل غږیږئ، د خبرو اترو دې ډول ته غږنی یا سپوکن لنګویج وایي. په غږنۍ ژبه کې اوازونه او کلمات کاریږي. که کوم چا ته لیک یا د موبایل پیغام لګئ، د خبرو اترو دې ډول ته لیکنۍ ژبه وایي. په لیکنۍ ژبه کې حروف یعنې توري او کلمات کاریږي. او که کوم چا ته د سلام اچولو پر ځای یوازې خپل لاس پورته کوئ، د خبرو اترو دې ډول ته بدني ژبه یا باډي لنګویج وایي. په بدني ژبه کې د اوازونو او کلماتو پر ځای د بدن د غړو حرکات کاریږي. نو ژبه په درې ډوله شوه: غږنۍ ژبه، لیکنۍ ژبه او بدني ژبه. لنډه دا چې ژبه د خبرو اترو وسیله ده، هغه که د اوازونو، حروفو یا بدني حرکاتو له لارې وي. په دې درسونو کې زموږ ستاسو سروکار یوازې له غږنۍ او لیکنۍ پښتو سره دی. ګرامر څه دی؟ لاندې جمله ده: پرون زه کابل ته ولاړم. که زه پرون کابل ته ولاړم، د پرون کلمه باید له زه مخکې راشي، که وروسته. همدغه اصول چې څېړي دې ته ګرامر وایي. نو ګرامر هغه قواعد دي چې د یوې ژبې طبیعي جوړښت، په تېره د کلماتو او جملو معیاري ګردان او استعمال راښيي. ګرامر ته پښتو کې پښویه او قواعد هم وایي. دغه اصول موږ په شعوري یا لاشعوري ډول زده کړي دي. پوهانو د یو کتاب په شکل راټول کړي دي. خلک یې د یوې ژبې د اسانتیا لپاره لولي یا د یوې ژبې د معیاري زده کړې لپاره لولي. ریښه: د ګرامر ریښه چې ده له یوناني ګراماتیک څخه اخیستل شوې ده. د حروفو هنر یا د لیکلو هنر معنا لري. کلمه یا ورډ څه دی؟ کلمه د یو څو حروفو داسې مجموعې ته وایي چې معنا ولري، لکه کتاب، قلم، پنسل، کتابچه او داسې نور. دې ته کلمه وایي. کلمې ته پښتو کې ویی او لغت هم وایي. یوه یادونه ضروري ده: کلمه او اشاره یوه معنا لري، او یوازینی توپیر یې دا دی چې د غږنۍ او لیکنۍ ژبې واحد ته کلمه او د بدني ژبې هغې ته اشاره ویل کېږي. سېلاب څه دی؟ سېلاب یا د یوې کلمې غږنی واحد دی. هغه لغت یا د لغت برخه چې له یوه خپلواک غږ جوړه شوې وي، یا له یوه خپلواک غږ او څو بې واکه غږونو څخه رغېدلې وي. لکه په دې کلمه کې د امتحان کلمه ده امتحان، 3 څپې یې جوړې کړي. په دې کلمه کې 3 واولونه دي او 3 څپې یې جوړې کړي. غږ څه دی؟ پون یا غږ، فونیم هم ورته وایي. د ژبې کوچنی غږنی واحد دی چې په خپله معنا نه لري، مګر په معنا لرونکو کلمو کې مانیز توپیر پیدا کوي. آواز هم ورته وایي. لکه تی یو آواز دی یا یو غږ دی چې د تور کلمه له بور کلمې څخه بیلوي. څنګه چې تور په کلمه کې تی کارول شوی، تی مو چې بدله کړه د بور له کلمې سره توپیر راغی. توری. توری یا حرف د غږ لیکلی یا لیدونکی شکل دی چې مجموعه د یوې ژبې الفبې جوړوي، او حرف هم ورته وایي. لکه په دې کې الف یو توری دی، ب یو توری دی، پ، ت، ټ هر یو توری دی.